نن د بدر معرکه را سره واورئ د دې جنگ خپلې کیسه را سره واورئ د دې جنگ خپلې کیسه را سره واورئ د غزا سبب ولوی قافله وا د مکی د خلکو ستاره سرمایه وا څوک په جبر دی غزا ته مجبور نشول پاتې خلکونه هم هیڅوک منپور نشول د الله رسول د جنگ زغره پورتن کړه رڼا ورځې توره شپه په خپل دښمن کړه خو د فوج په تعداد کې اختلاف دی زما پدری سوا او دیالس اعتراف دی دی غزا کی بس یوازی دو آسانو نور په فوج کی آویا دانی اوخانو شوال روان د مدینی پلویو لارو دو ټولای د مهاجرو او انصارو عمومی بیرغ پلاس کی د مصعبو توکلی بس یوازی پخپل ربو شهواران زبر مقداد ابن اسودو عمومی مشر نبی دا رب سمدو نن د بدر معرکه را سره واورئ د دې جنگ خپلې کیسه را سره واورئ د دې جنگ خپلې کیسه را سره واورئ په قریشو کې د جنگ خبر خپره شوه گویا جنگ لار چمتو ټوله مکه شوه سره یولس قبیلې شوې او لښکرې سل آسان ور سره شپږ سوه زغرې دوی ټول دیارلس سوه تنه په دې شمارو ابو جهل د لښکر سپه سالارو مغروري په لښکر او په خپل ځان کړه دښمني له رسول سره اعلان کړه ډېر په بیړه روان د بدر خواته پیغام راغللو چې وګرځېږئ شاته حفاظت د قافلې کې ډېر زیات کلکو واقعا ابو سفیان څومره زیرکو باید لاړ شي بس همدا لښکر غوښتله ابو جهل د دوی ټولو نه منله ابو جهل د دوی ټولو نه منله نن د بدر معرکه را سره واورئ د دې جنگ خپلې کیسه را سره واورئ د دې جنگ خپلې کیسه را سره واورئ د اخنس قبیله بیل شوه ترې لار کې خپله ګټای لیدله په دې کار کې خود خپل سفر جاري وله ساتلی اوسې ټول تعداد وزر تنه راغلی د الله رسول ناظر و په حالاتو معلومات راټولول استخباراتو ورسره شول صحابه ټوله په مینه ویل نن به تویو د دښمن وینا په سفر باندې روان سره جوړه شول لږ نږدې د بدر څنګ سره دمه شول په ماښام مخبره درې کسیزه ډله پیغمبر د دښمن خواته ولېږله نېغ د بدر د کوهي لور ته روان شول په نظر کې دوه تنه غلامان شول صحابه هم دوی دواړه بیا اسیر کړل چې اقرار وکړ بیا یې هم تعزیر کړل چې حبیب کله فارغ علی المنځ شو په دې کار باندې نه خوښه او خفه شو نن د بدر معرکه را سره واورئ د دې جنگ خپلې کیسه را سره واورئ د دې جنگ خپلې کیسه را سره واورئ که په نرم سره حال پرې بیان کړ
د قریشو هر راز ورته عیان کړ په دې وخت کې یو ښایسته نری باران شو زمونږ په ګټه د قریشو په تاوان شو ښه نږدې شول و دښمن ته په دې شپه کې دلته حوازې کړ جوړ یوه شیله کې شپه سبا شوه په آرام او په سکونه دوی لیدل همیش د رب بشارتونه قریش هم و د غونډۍ په بله غاړه بیا یوه ډله د اوبو پر لوري ولاړه خو چې راغلل یو سړی ترې پاتې نشو یعنې هیڅوک هم ژوندی ترې پاتې نشو یو حکیم ابن حزام له مرګه خلاص شو چې بیا وروسته مسلمان ښه په اخلاص شو چې یو بل ته مخامخ شوي دوی لښکرې وی پر تند پاک رسول د ایمان زغری بل برخه به هم تاسې تشي نشر باید پند ورزنی واخلی کشر مشر د سریال پر ځای د ښکلي کیسې ګورئ د احمد تکلی کلی کیسې ګورئ د احمد تکلی کلی کیسې ګورئ نن د بدر معرکه را سره واورئ د دې جنگ خپلې کیسه را سره واورئ د دې جنگ خپلې کیسه را سره واورئ